د خوست ملي امنیتو پراتفي مرستیال ډګروال محمد شریف وایي دغه له مڼو څخه ډک موټر چې په ډېر خاص مهارت سره پکې نشه یي توکي ځای پر ځای شوي وو د یوې دقیقې اطلاع پر بنسټ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. منګه پرون په یو خاص عملیاتو پراتفي عملیات کې دغه مخدره مواد چې د خوست د مسیر نه د مرز خواته انتقالېده په غلام خان بندر کې بالفعل د یو متهم سره د یو موټر او د مڼې بارو د مڼو تر پوښښ لاندې نیولي دي. دوی د تل لپاره د خوست ښاریانو ته مخدره مواد لکه چې تاسو وینئ عملا دلته پراته دي د خلکو ته په بازار کې خرڅول خرید فروش پې کوه. نوموړی وایي چې په دې ولایت کې به د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې جدي مبارزه جاري ساتي او سرغړونکي به د قانون پنجو ته سپاري. منګه تاسو ته ډاډ ورکوو که د مخدره موادو په رابطه هم داسې دنده موږ ته وسپارل سي ان شاء الله مواد مخدر لکه چې څنګه کالدار مرکه د دې به هم صفر ته ورسوي په خوست ښار کې. خوست کې د دې وړاندې هم د ملي امنیتي ځواکونو له لوري په ډېری شمېر نشه یي توکي له قاچاق وړونکو سره نیول شوي. خلک وایي که دولت همدغسې د ورانکاره کړنو پر وړاندې جدي پاتې شي نو ژر ده چې د ولس له پراخ ملاتړ سره به مخ شي.